ښه راغلاست. د انسان سترګې زما په نظر په وجود کې ډېرې زیاتې ځکه مهمه دي چې دا په اصل کې د مغزو آینه ده. د تاسو په ژوند کې کومه پرېکړه چې تاسو کوئ د لیدلو په اساس یې کوئ. یعنې په اصل کې مغزه مو چې کومه پرېکړه کوي د سترګو د راپور په اساس یې کوي. که چېرته تاسو غواړئ ولامبئ او یو ډنډ ته ځئ ګورئ چې هغه ډنډ چټل دی نو تاسو ته مغزه وایي چې مه لامبه. اصل کې د دې ډنډ د چټلتوب راپور سترګو ورکړئ نو اوس مغزه د سترګو خبره مني او تاسو ته اجازه نه درکوي چې په هغې ډنډ کې ولامبئ. یا تاسو په لار روان یاست ګورئ چې اور دی او تک سور دی او تاسو لاس نه وروړئ. ستاسو سترګې اول ورکړئ ستاسو مغزو ته او مغزو ولیده او د دې لیدلو په اساس نو مغزو تصمیم ونیوه چې باید ورنږدې نشي. نو په ټوله کې د سترګو د لید پروسه دې ته ویژوال سیستم وایي یا د لیدو سیستم، او دا سیستم په ژوند کې ډیر زیات مهم دی. هر هغه انسان چې سترګې لري د الله سبحانه وتعالی په دې ستر نعمت باید شکرګزار اوسي او د دې لپاره باید خوشحاله اوسي. د دې ترڅنګ هغه دوستان چې نابینا دي هغه په دې نعمت باندې پوهیږي ځکه د دوی پرېکړه اوس د لیدلو په اساس نه ده بلکې د اوریدلو په اساس ده، د لمس کولو په اساس ده. که دوی وشي لیدلی نو د دوی مغزه په اسانۍ سره پرېکړه کولی شي. اما دا چې اوس دوی لیدی نشي د دوی مغزه مجبوره دي چې نسبت عادي خلکو ته ډیر کار وکړي، ډیر فعالیت وکړي تر څو یوې سمې پرېکړې ته ورسیږي. بهرحال ولې د سترګو اړوند خبرې کوو؟ چون د ویژوال سیستم د اناتومۍ په اړه غږیږو یا د لید د سیستم د اناتومۍ اړوند خبرې کوو. راځئ چې په ابتدا کې تاسو ته د همدغه سترګو اناتومي وښایم، وروسته د هغې نه بیرته راستنیږو. تاسو دلته ما سره د غوا سترګه وینئ چې ستاسو لپاره یوه تجربه ده. دا سپینه پرده د سکلرا په نوم یادیږي او د سترګو توره برخه بیا کورنیا نومیږي. تاسو وینئ زه دا سترګه زور کوم چې دننه یې مایعات دي. د سکلرا یوه بله دنده دا ده چې د سترګو اکسترا اوکولر عضلاتو سره دلته وصل وي. دا عضلات یادوم تاسو ته. د همدې له برکته سترګې بهر دننه پورته او ښکته خورولی شئ. د سترګې بهرنی محافظتي شکل داسې دی چې فایبرونو نه جوړ دی. تر ډیره دا سپینه برخه یې ساتنه کوي. د سر هډوکي یې همچنان ساتنه کوي. ما ډیر کوشش وکړ چې تاسو ته د انسان سترګه همچنان پیدا کړم، ولې تر ډیره حده پورې د هغې د مبهمې اناتومۍ له امله مو ونه غوښتل چې د انسان سترګه تاسو ته وښایم، چون کیدای شي ځینو ته خوشاینده نه وي. اما د سترګې په اړه کیدای شي یو عامه تېروتنه ده چې ډیری خلک په فلمونو کې ګوري یو نفر په سنایپر یو څوک ولي د هغه سترګه ټوټه ټوټه او پارچه پارچه کیږي. سترګه په خپل ذات کې پرته د شکه چې نازکه ده. اما که چیرته تاسو یوه سترګه راواخلئ د انسان راوی باسئ او د اتم منزل نه ښکته واچوئ، دا نه چوي، په دې اندازې کلکه ده. او د سترګې پروسه یا د سترګې اناتومي تر ټولو پیچلې اناتومي ده. ویژوال سیستم یا د لید سیستم تر ټولو پیچلی سیستم ده. یو په جراحي پلاستیک کې تېروتنه ډېره خطرناکه تېروتنه کیدای شي. جراحي عصب یا عصبي جراحي کې تېروتنه ډېره خطرناکه تېروتنه کیدای شي. همچنان د سترګو په عملیاتو کې تېروتنه ډېره خطرناکه تېروتنه کیدای شي. ولې؟ چون دلته ډېر کوچني کوچني شیان ډېرې سترې دندې لري او د دې دندو یا د سترګې فیزیولوژي دومره مبهمه ده چې حتی ما ونه شو کولی چې پرته د دې د فیزیولوژۍ د تشریح کولو نه زه یوازې تاسو ته د دې اناتومي بیان کړم. ځکه که چیرته زه د دوی کړنلاره تاسو ته ونه ښایم او درته ونه ښایم چې د سترګو نه سیګنالونه په کوم شکل ځي، سترګې تصویر څه رقم پیژني، زه فکر کوم شاید ټوله اناتومي عبث شي او زما دا ټول معلومات عبث شي. نو بهتره خبره ده چې د سترګو لږ څه فیزیولوژي ورسره اناتومي یو ځای کړم او تاسو ته یې تشریح کړم تر څو د ویژوال سیستم نه یا د لید د سیستم نه یوه ښه آیډیا ولرئ او دا آیډیا د دې لامل شي چې بیا تاسو د لید د سیستم اناتومي هیره نه کوئ. راځئ چې د سترګو د سیګنالونو اړوند د اناتومۍ له زاویې تاسو ته ځینې معلومات درکړم. تاسو چپ لیدلوری او ښي لیدلوری لرئ. که تاسو چپ لوری وینئ د سترګو له چپ لوري یې وینئ.
او که ښي لوری وینئ د سترګو له ښي لوري یې وینئ. او تاسو مرکزي سیمه لرئ چې ورته باینیکولر ویژن ویل کیږي. معمولا رڼا ستاسو د سترګې شاته ځي چې د ریټنا مهمه برخه ده. ریټنا کې بیا ډول ډول حجرات دي چې دوه یې مهم دي: راډز او کونز. راډز د کمې روښنایۍ سره حساس دي او کونز رنګونه پیژني. په ریټنا کې دوه نورو حجرو سره کار کوي. ریټنا نورو حجرو سره دا معلومات په سودیم پوتاشیم بدلوي یا نیورو ترانسمیټرو باندې. دا بیا چپ آپټیک نرف ته ځي. ستاسو د مغزو بهرنۍ انعکاس کوونکې سیمه سترګې دي، ځکه نیورولاجیک انساج لري، عضلات لري او دوی هر لوري ته ښورېدلی شي تر څو مغزه پریکړه وکړي. بیا آپټیک کایزم ته دا پیام ورځي او دلته په آپټیک ټرکس بدلیږي. ښي او چپ آپټیک لارې لرو او بیا ژورو مغزو ته د تلاموس په نوم سیمې ته ورځي او هلته LGL سیمې ته مشخصا رسیږي. دلته بیا ویژوال کورټکس ته پیام ځي. اول ابتدایي د لیدو کورټکس ته ځي او دا سیمه تاسو په سترګو لیدلی شئ. دې سیمې ته کالکراین سول کیس ویل کیږي او همدلته ابتدایي د لید کورټکس موقعیت لري. نو کله چې معلومات دلته ورسیده، له دې ځای بیا ثانوي د لید کورټکس ته ځي او همداسې V3 V4 او ټول چې سره کار کوي، کوم چې د وظایفو او سټرکچر په شکل د نیورو ترانسمیټرو لکه دوپامینو او سریتونینو دنده ورته سپارل شوی. نو لکه څنګه مو چې ولیده، د سترګو سټرکچر مبهم دی، ولې په عین حالت کې که چېرته تاسو غواړئ قوي سترګې ولرئ، د کمپیوټر نه ډېره استفاده مه کوئ، د ډېرې تیزو شعاع نه استفاده مه کوئ، په شدید ډول د دوامداره وخت لپاره په سترګو باندې فشار مه راولئ. هغه خلک چې ډریوران دي، د دوی سترګې نسبت نورو خلکو ته ډېر د فشار لاندې دي. یا هغه خلک چې دوی خیاطان دي، د دوی سترګې نسبت عادي خلکو ته ډېرې د فشار لاندې دي. نو د همدې له امله مختلف عوامل کیدای شي چې تاسو ته بیا د سترګو ستونزه پیدا کړي. یو شی باید د یاده ونوځي چې ستاسو د سترګو اړیکه په مستقیم ډول ستاسو د مغزو سره ده او ستاسو سترګې فشار هم لري. که چیرته تاسو لوړ فشار لرئ، کوم چې عصبي فشار دی، نو تاسو مطمئنا چې د سترګو فشار هم لرئ. که چیرته ستاسو فشار لوړیږي، کیدای شي ستاسو د سترګو فشار هم لوړ شي. او که چیرته ستاسو د سترګو فشار لوړ شو، د سترګو کوچني رګونه، کوم چې موی رګ ورته وایي، کیدای شي دا وچویږي. که چیرته دا وچویدل ستاسو سترګو ته په وخت وینه نشي تللی، او که مو په سترګو ته په وخت وینه لاړه نشي، ستاسو د سترګو انساج له منځه ځي، کوم چې تاسو یې له امله دید له لاسه ورکوئ. نو یو شي ته همیشه پام وکړئ چې سترګه ستاسو په وجود کې مهم رول لري او د دې اړیکه مستقیم ډول سره د مغزو اړیکه ده او د مغزو سره وصل خبره ده. نو باید سترګې د ډیر فشار نه وساتئ. کله چې فکر کوئ سترګې مو درنې کیږي، کله چې فکر کوئ چې جال تصویر تاسو ته درکوي، کله چې فکر کوئ اضافي انځورونه ګورئ د سترګو په برخه کې، نو دفعتاً باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. په ځانګړي ډول هغه خلک چې لوړ فشار لري، په ځانګړي ډول هغه خلک چې د سترګو فشار لري، تر څو وشي کولی خپل لید وساتي. نو په ټوله کې د یو ډاکټر په توګه چې هغه د سترګو ډاکټر دی، نه یوازې دا چې تاسو دوربین چک کوئ او نزدوربین چک کوئ، د یو انسان د سترګو دید چک کوئ، باید د دې مسایلو نه هم خبر اوسئ، باید د سترګو د فشار نه خبر اوسئ، باید د سترګو د اړیکې نه خبر اوسئ چې مغزو سره څومره اساسه اړیکه ده، باید د سترګې د اساسو کوچنیو رګونو نه خبر اوسئ چې موی رګ ورته وایي. همچنان باید د سترګې په ارزښت پوه شئ او د هغه انسانانو سترګې چې په شدید ډول په خطر کې دي، د هغو علایمو ته پام وکړئ. مثلا هغه سترګې چې سرې دي، هغه سترګې چې رګونه یې پړسېدلي دي، یا هغه سترګې چې ژیړ رنګې دي، یا هغه سترګې چې مړاوي شوي دي. دې ټولو مسایلو ته باید تاسو پام وکړئ. او هر هغه مریض چې تاسو ته راځي، تاسو باید د سترګو اناتومیکه برخه په ډیرو جزئیاتو سره لوستي اوسئ، ځکه ستاسو یوه غلطه پریکړه کیدلی شي هغه مریض د ابد دپاره د ستونزې سره مخامخ کړي. زما د مورکۍ د سترګو فشار لوړ شوی و، د سترګو یو ډاکټر ته یې بیولې و، هغه ورته ویلي و چې دا سترګه ستا نه ښه کېږي، که خدای مو غواړي نه ښه کېږي، چون ستا رګ شکېدلی دی او نور ته دید نشي ترلاسه کوی. دې خبرې مې مورکۍ ډېره زیاته مایوسه کړې وه. په داسې حالت کې چې کله ما بیرته خپله مورکۍ د سترګو ډاکټر ته بوتله، کوم چې زما استاد و، هغه ورته یوازې یو چکک ورکړه د 3,500 روپیو او بیرته د سترګې دید را پیدا شو. یوازې اوس 20 سلنه سترګې دید نه لري. په داسې حالت کې چې لومړي ډاکټر ورته ویلي و چې نور ته په یوې سترګه وړاندې شوې.
نو زه مې د مورکۍ سره بیرته لاړم. ډاکټر ته مې ویلې چې ګوره یو تا داسې خبره کړې وه چې که خدای مو وغواړي ستا سترګه دید نشي پیدا کوی. دوم یو ډاکټر په توګه تا د سترګې نه څه آشنایي نه درلوده او که چېرته مریض دا خبره منلې وه کیدای شي د دایم دپاره یې د سترګې دید له لاسه ورکړی و. نو که چېرته تاسو غواړئ د سترګې ډاکټر شئ د سترګې اناتومي ته ډیر زیات متوجه اوسئ او کله چې تاسو دا اناتومي تعقیبوئ باید په ډیر ضربیني شکل سره یې تعقیب کړئ. که یو رګ د بل رګ سره اشتباه کوي کیدای شي د هغه لومړي ډاکټر غوندې اوسئ. اما که صحیح علم ولرئ د سترګې د اناتومي نه، د سترګې د فیزیولوژي نه، د سترګې د پتالوژي نه، د دوم ډاکټر په توګه کیدای شي په 300 افغانیو د یو چا دید بیرته ورکړئ کوم چې تر ننه پورې موږ دغه ډاکټر احسانمند یو. نو په ټوله کې هیله ده چې ویژوال سیستم یا د لید سیستم تاسو ته جالبه تمام شوی. تر بیا الله